امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم اف بیوټي په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغني خان په عام ولس کې چې د غني خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړئ؟ ما دا کار په دوه وجوهاتو شروع کړو. یو خدا چې د غني خان سره زه ډېر عمر وابسته وم. دویم دا چې په کال 1996 کې زما ورور فاروق احمد صاحبزاده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ او بیا یو 2 کاله کې مې دا تر سره ورسو. زه د شاعرۍ نه د کالج د روزونه د 1956 کال نه متاثره شوم او بیا چې زه د کال 2015 کې د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګیدم د 2 کالو لپاره. د دې سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته. تاسو خو غني خان لکه تاسو چې وویل تر ډېرو مودو پورې مو پیژندو. د انسان په حیث غني خان یو څنګه سړی و؟ غني خان یو ډېر سخي سړی و، یو ډېر مجلسي سړی و. د هغه په مجلس کې ډېر خوند و چې څوک په سره کېناستل نو بیا به د پاسېدلو زړه نه غوښتله. او یو ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم ډېر کړی و او نور لسته هم ډیره زیاته کړې وه او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډېر اوچت و. نو د هغه زما په نزد یو ډېر د مینې نه ډک انسان و. صاحبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غني خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی او د تاسو په کتاب کې په ګواکې په ړومبي ځل دا واضح کړې ده، دا خبره مخکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غني خان کلمي نوم و. تاسو د مونږ ولس ته د دا علمي غلق نور هم روښانه کوي چې د په کومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تلو د به شاعري کوله او د دې سره د انځورګر هم و. داسې هم ویل کېږي چې غني خان ډېره ښه موسیقي غږوله، خصوصا ستارې ډېر ښه غږولو. تاسو په دې اړخونو لږ رڼا واچوئ. زما دې مدونو باندې ډېر زیات حاویت نه لرم، خو ما چې سوره پیژنده نو د پښتون د رساله کې د هر یو مجله کې به د مضمون راته او د هغه مضمون ما هغه یو خاص مقصد لره. هغه به زمونږه د ولس بیداری وپکې او زمونږه د ولس کې چې کوم خامۍ وي هغه به مخامخ کولې او بیا به د هغې دغه ورکو چې دا په کومه طریقه باندې مونږه لري کولی شو. څوک پته خپه شو خو ډیر په هغه باندې عمل وشو او خلک پته خوشاله هم په هغه باندې. خو د انداز چې کوم د لیکلو وو هغه ډیر ځانګړی وو او د خلکو زړه ته پریوته، ځکه چې صفا سودا پښتو کې وو او داسې پښتو کې وو چې داغه چې هغه تعلق په د عام خلکو سره لره. رباب په غږو او ستار به هم غږو او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیت دغه او ټوله شاعري چې کړې ده نو هغه موسیقي سره تړلې ده. هغه تال دغه هر څه تال برابر باغه روانو په شاعرۍ کې او د شاعرۍ مضامین چې کوم یو نو هغه په خلکو ته خو به عام ښکارېدل، خو پکې به یو فلسفانه مقصد او مقصدیت پکې و. د غني خان شاعري ته برازو، خو ړومبی دا وایي چې غني خان خو د پښتنو د یوې لویې کورنۍ کې زیږېدلی و، د باچا خان یا عبدالغفار خان مشر زوی و
نو غنی خان ولې په یو وخت پورې د سیاست سره تړلی و، خو بیا د سیاست نه د زړه ولې تور شو او د سیاست نه ګواکې د ډډه وکړه؟ د زموږ د هغه وخت صوبه سرحد واحد نمائنده په ډیلی کې قومي اسمبلی کې د زموږ د اوسنی پښتونخوا د غاړې نه او ډېر په کم عمر کې دا کړو او دغه تاریخ سره وابسته پاتې شو د لیکوال په حیثیت او د یو کارکون په حیثیت او خو چې کله د ازادي راغله پاکستان جوړ شو نو د بیا د وجوهاتو په بنا باندې د سیاست ځان یو ډډی تک او بیا تشه شاعري او مصوري او مجسمه سازي وکوله. خو دومره ځانیمو دل کړي ځکه چې په کال 1948 کې د گرفتار شو او په کال 1950 کې یعنی شپږ کال پس بیا د حوالات نه رهاش او کورته راغی. په دغه دوران کې باچا خان دی د تاریخ خپل سرپرستی کولا او بیا ورو هغه واګي چې کوم وی دغه دویم ځوی عبدالولي خان ته ورو حواله شوی ځکه چې د ځان یو ګډي تک په دې مت کې د چې کله وابستاو نو هغه پښتون زلمه د جوړ کړو هغه پښتون زلمه تنظیم چې کوم. خو صاحبزاده صاحب داسې ویل کېږي چې د پښتون زلمی تنظیم چې هغه یو داسې د زلمو تنظیم یو ډله وه چې د هغوی کار د خدایي خدمتګارانو چا چې په عدم تشدد یا عدم خشونت باندې باور درلود د هغوی حفاظت کول وو او دا مسلح کسان وو، یعنی دوی به وسلې ګرځولې. داسې ویل کېږي چې غنی خان د خپل پلار باچا خان سره په دې اختلاف وو چې پښتانه د باید د عدم تشدد په لاره دومره مخکې نه ځي چې نور خلک د دوی څخه غلامان جوړ کا یا د دوی واک په لاس کې ولري. تاسو په دې باندې لږ رڼا واچوئ چې دا ګواکې هغه اصلي اختلاف د غنی خان او د باچا خان ترمنځ همدغه خبرې وي؟ زما خو چې څوره مطالعه کړې ده دا خبرې نه ماته هغه دا چې ویلو چې همدا وجه وه. خو دغه تاسو چې څنګه ووایئ دغه تنظیم چې کوم دا د مسلم سټوډنټ فیډریشن په عکس کې جوړ کړی شو او مقصد یې همدغه و چې کچري وخت راشي نو بیا پکار دي چې مونږه خپل حفاظت کولی شو. صاحبزاده صاحب د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینا ساسي د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر په زړه پورې دي. پښتانه همیشه لولي په سندرو کې ویل شوی دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینا یا پیټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟ د غنی خان شاعرۍ دا یو اهم اړخ خو ځانګړی نو زما په یقین دا ډېر اهم حصہ و داغه د شاعرۍ د پښتون نیشنلزم. خو د اغینا سیوا د غنی خان د شاعرۍ محور چې زو توامه هغه د خلا لټون ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړی دا هغه لمنامه دا د پلګریم اف ډیوټي یو خو دا غنی خان خلا لټولا کاغه په ګل کې وا کاغه په مخ کې وا کاغه په فضا کې وا کاغه د خدای په مینا کې وا کاغه د جانان په مینا کې وا خلا لټولا او د تخیل پرواز چې کومو همدغه خلا نه با ارد گرد چاپیرا
ګرځیده. د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستونکی هم په دې پوهېدی شي چې د پښتو د شاعرۍ روایتي شاعري چې څنګه وه هغې نه دی ډېر لرې تللی و، یو بېله لاره ځان ته خوښه کړې وه، جدا لاره وه. او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډېر وایي او ډېر لږ نظمونه وایي، د نظمونه ډېر ویل دي، غزلونه تقریبا نه دي ویلي. او بیا موضوعات ډېر یعنی د په میږي هم نظم لیکلی دی، یو نظم دی په نامه که غلط نشم د چرګ په نامه، همداسې د ګلونو په باره کې د غرونو د سیندونو د انسان د سوچونو د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډېر ښکلي شعرونه ویلي دي او د مینې او د ښکلا په باره کې لکه تاسو چې وویل. د دې څه وجه تاسو ته ښکاري؟ زما په یقین خو د انګریزي ژبې هم ډېره زیاته مطالعه وه او دغسې اردو کې هم دغه لوسته کړې وه. نو غزل ته ډډې ماتې وې او دغه زیات ځان ته خپل نږدې کړی و دغه تاثر لاندې. او زما په خیال چې په دې کې ډېر زیات مهارت ورته حاصل و. ځینې خلک داسې وایي چې غنی خان یو صوفي شاعر و، د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوه سړی و او د خدای سره ډېره مینه درلوده. خو موږ بیا دا هم وینو چې د په شعر کې ځینې مذهبي مشران یا په عامه ژبه کې چې ملا ورته وایي هغه د یو کردار په صفت آشنا شوی، داسې کردار چې په ټولنه کې تیاره خوروي او ګواکې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي. دا اړخ د څنګه و د شاعرۍ؟ د خدای کې ډېر ژور یقین و او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل د الله تعالی سره او یو بنیادی ایس باندې یو هم مسلمانو په دې چې د الله تعالی سره مینه وا او د الله تعالی مخلوق سره هم ډېره مینه وا. او د مولا په باره کې اعلان کې د باندې باچا خان په جامع ملت کې په دلی کې کافی سبق لسته وو، خو د هغې نه لږ ریاکشن شوی او هغه دا و چې مولا چې کوم دی یو انسټیټیوشن د پښتنو پرمختګ چې کوم دی په هغې کې رکاوټ دی، یو خنډ دی. نو په دې وجه باندې د هغه دا نظری چې کومه د عام مولا په دغه کې وي هغه باندې به تنقید کوو. خو د دې مطلب دا نه دی چې د عالمانو برخلاف چې خلوی عالم به او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن او علمی مانو کې نو هغه سره به ډېر وخت پورې هغه کو اتفاق ته وو. غنی خان چې په کوم وخت کې ژوندی و هغه د پاغه وخت کې په پښتو ادب کې ډېر نور نامتو لوی شاعران هم ژوندی وو، اجمل خټک، کلندر مومند، حمزه شینواری او داسې په افغانستان کې ډېر شاعران او ادیبان او لیکوالان وو لکه د دې ډېر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا همداسې نور. نو په دې ټولو شاعرانو کې د څوک خوښ و، څوک دته ډېر نږدې و او د چا نه ډېر متاثره و؟ داسې خو دې باندې ډېر ما سره چرته نه دی شوی، خو حمزه شینواری ډېر قدر کو او وی به چې حمزه په یو بیت کې ویل شي انو نور شاعرانه په کتاب کې نشي ویل. او د کلندر مومند به ډېر عزتوم کو او د هغه سبه په ډېر درنسترګه قتل په هیڅ یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر.
دا د تحقیقي دغه باندې داغه به ډیر قدر کو او حمزه شینواری نو ما چې کوم تاثر غسته او ما چې کوم لګ ډیره مطالعه کړې ده نو ما په کتاب کې ویلي دي چې شلمه صدای زمونږه د پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم ډېر نامتو درې لوی شاعران زما په نږدې نو هغه کې یو غنی دی او نور دواړه چې کوم دي نو حمزه شینواری او کلندر مومند په مختلف تغبانی اعلان کې کلندر ډېر څه نه دی لیکلي او چې څه لیکلي دي هغه نیم نظمونه دي او څه نیم غزل دي خو چې څه لیکلي دي هغه خلي لیکلي دي او د حمزه شینواری خو ځان له حمزه بابا یو تاسو مقام دی چې هغه خو زما خیال لري چې د شلمه صدای د غزل په حساب سره زما خیال نه دی چې په دې دنیا کې ورته په هر ژبه کې فارسی وی کو اردو وی چې داغه غزل تبا سوک رسیدي شي نو زما په نږدې چې کوم ما سره تعلق لري پاتې شوی غنی خان سره هغه خو داو نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا هم شعرونه وی راوي او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالرؤف بینوا او دا نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو دا ملنګ جان دي او دا نور ټول او عزت ته ولا کو په دغه باندې او د دینه پورانی خبر چې په دې کې څوک ډیر زیات خوخو غنی خان تاسو څومره معلومات لرئ د افغانستان ته تل خوځه کوو چې په بامیانو باندې هم حتی یو نظم لیکل دي خو د افغانستان ته ډیر تګورا تک کوو الته د خلکو سره افغانستان باره کې د یعنی شخصي مجلسونه چې هغه کې بد څنګه خبرې کولې څنګه افغانستان ته کته نو افغانستان خو یو لکه سره چې خپل کور ته خیال کوي چې دا زمونږه هم دغه ځای نه راغلی یو او زمونږ سره ډیر جوړ تعلق ته هم د جبه هم د مذهب هم د ثقافت او هم د ادب او نو ډیر په درنستر کې به وتا قتل او بل باچا خان په ډیره مدت یې راکړی و په هغه لحاظ سره هم د خپل کور غنه د غنی خان د عمر په اخري څو کلونو کې د کلام ولس ته ورسېد د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو لاره او په کې ځنې سندري ولس ډېر خوخي کړي دي ډېر په مینا سندرغاړو ویلي دي اوس هم ډېر خلک دا سندري ولس ته وړاندې کوي په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډک دی ولس ته ورسېد د به څه ویل څه احساس پکاو د ټکر صاحب کافي عزت بکاو د سردار علي ټکر ځکه چې هغه پولونګیا باندې لکه څنګه ما ته په خبره ویلو سردار علي چې ما د کلام ټول په هغه باندې نقل کړو او بیا به وی هم د په وجه باندې دا کلام د غنی چې کوم دی نو د زموږ د ولستا رسیدل دي اوس خو ډیر لم وای خو په ابتدا ولا هغه کلیوا د دې نظم په کولو چې څنګه پیش کړي او د په مقبولیت کې زموږ په پښتنو کې د سردار علي ټکر کافي لاس دی اوس په پښتنو باندې ډیر سخت وخت هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې دوی د افراطیت یا ایکستریمزم سره مخامخ دي او هم د تروریزم قربانیان دي د غنی خان په شاعرۍ کې پښتنو ته کوم داسې پیغام دی چې هغه پښتانه باید ځان په پوي کړی شي او یو روښانه راتلونکی ولري غنی خان د شاعرۍ نه خود امن او امان پیغام چې کوم دی نو دا سرګندېږي او امن او امان چې په د
افغانستان کې وي او په پاکستان کې وي په صوبه زمونږه خیبر پختونخوا کې وي نو هغه وا د پښتنو لپاره ډېر ښه ثابت شي په کار دی اوس پنځورولا په دواړه غاړو کې مالته او دلته بار پختونخوا کې او لاره پختونخوا کې چې د امن او امان قائمولو لپاره مونږه یې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړو او په دې ضمن کې تاسو پالیسي اختیار کو چې هغه د یو عام ولس د ښېګړې لپاره